پشان دی بلا خیسته خو یې لانجې ډېرې دي او ته د حسن اسرائیل سنبال کا زړه فلسطین کې مې کیسې ډېرې دي. ډېرو زیاته مبارکي درویش صاحب ته د بچي د واده په موقع باندې د صدر صاحب په اجازت باندې یو څو شعرونه وایي چې ټوپک به مات کړمه قلم به واخلم د ترقۍ په لور قدم به واخلم او تالش د تره زوی خفګان نه غواړمه شریک پټی د مړه کم به واخلم. او مننه یو دوه شعرونه نور چې سولې ته به غاړه وځو کرکه به د جنګ وکړو مونږ که ننګیالي یو نو په دې کیسې به ننګ وکړو او دغه مورنۍ ژبه د پلار نیکه میراث مو ده راشئ پښتنو یارانو دې ژبې له رنګ وکړو. او مننه یو څو شعرونه نور چې زیړ مازدیګر نری باران او د سپرلي موسمو ما او جانان چې ړومبي ځل سره لیدل خپلو کې او خوب مې لیده د جانان مخ او څوارلسمه سپوږمۍ یقین په خدای وکه بیخي میلاوېدل خپلو کې. او مننه یو دوه شعرونه نور چې یار دې ډاډه راځي زمونږ کلي ته سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي او دا یو رقیب دې پکې هم موجود وي په یوه هندو بټخیله نه ورانېږي. مننه یار دې دراني صاحب مننه وایي چې یار دې ډاډه راځي زمونږ کلي ته سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي او دا یو رقیب دې پکې هم موجود وي په یو هندو بټخیله نه ورانېږي. اوس یو غزل چې ما نه ټوپک واخله او کتاب راکه پښتون ته داسې انقلاب راکه مانا ټوپک واخله او کتاب راکه او پښتون ته داسې انقلاب راکه او دا نفرتونه دې په سین لاهو کا ما ته د مینې سور ګلاب راکه. او مننه پښتنه پیغله ازادي نه غواړم ماله صادر راکه او حجاب راکه. مننه پښتنه پیغله ازادي نه غواړم ماله صادر راکه او حجاب راکه او څنګه دا بم ستا په چیک پوسټ را تېر شه راته د دې کیسې جواب راکه. مننه څنګه دا بم ستا په چیک پوسټ را تېر شه راته د دې کیسې جواب راکه او کیمره دې بنده که چې وړه راکوي نن یې په نیت د لوی ثواب راکه. مننه کیمره دې بنده که چې وړه راکوي او نن یې په نیت د لوی ثواب راکه او ورته به وایم ژوند جانانو خوړه